د سیادانې یا کلونجي ګټې. سیادانه یو ډول لرغونی تاریخي او نباتي درمل دي چې د انسانانو ورڅخه د تاریخ په اوږدو کې د بېلابېلو امراضو د تداوی لپاره کار اخیستی. د بشریت ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په هکله داسې فرمایي: الحبة السوداء لكل داء دواء الا الموت. ژباړه: توره دانه یا کلونجي د هر مرض لپاره شفا ده پرته له مرګ څخه. سره له دې چې سیادانه دومره ارزښتمن څیز دی، بل ښه والی دا ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې په پراخه پیمانه موندل کیږي او ډیره ارزانه ده. که غواړئ چې د ټولو امراضو په مقابل کې د خپل بدن وقایه او تداوی وکړئ، همدا نن 100 ګرمه سیادانه واخلئ. هر سهار د چای خورۍ نیمه قاشوغه په خوله کې وژوئ او ورپسې یو ګیلاس تازه اوبه وڅښئ. نو په یوه میاشت کې به مو بدن کې ډیر مثبت جنسي او جنسي تغییرات ووینئ. هغه کسان چې د شکرې ناروغۍ نه لري، 100 ګرمه سیادانه په نیم کیلو شاتو کې مکس استعمال به ورته یو نوې معجزه ښکاره شي. نو هر څومره چې زر کېږي سیادانه ترلاسه کړئ، تر څو د ټولې نړۍ درمل مو په لاس کې وي. دا د سیادانې په هکله معلومات چې تاسو ته وړاندې شو. که غواړئ دې ته ورته نور ګټور معلومات ترلاسه کړئ، زموږ چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو ووینئ، تر څو د صحت په هکله مو معلومات زیات شي.